السلام علیکم ورحمت الله. محترم ستنه کړې ده چې کور په د المارۍ شامپوګانې یا باید صابونان وي یا نور د ښځې د پیشین شیان وي. د محترم واده نوی کړی دی، وایي دا کوچني کوچني تصویران وي، کله سړی لمونځ کوي نو تصویران په مخ کې راځي. دا لمونځ مو څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام فرمایي وایي که چیرې دا تصویر و عکس دومره کوچنی چې نه معلومیږي او چې ډېر ورته ځیر سي او داسې ورته متوجه سي بیا معلومیږي، نو دغه ډول کوچني عکسونه که وایي مخ ته وي نو لمونځ نه مکروه کوي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 102 په مکروهاتو کې د لمانځه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. دا چې له بده مرغه اوس اکثریت شیان ډېر شیان باندې عکسونه وي، نو هر یو خو نو داسې هم نسي جوړېدلی. لکه زه چې کوچنیانو چوټې رانسم هم ځینې وار ګورم، دوکاندار ته هم خلاص یې که تصویر نه وي ورباندې، هغه خو عادت کوچني سره وي. نو دومره کوچني کوچني شیان کوه په هغو ته سړی مخامخ ولاړ وي نو لمونځ ته کراهت نه ورځي. البته خونې او کورونه مو له کوچني او غټ تصویرانو څخه وساتئ، الله دې پر تاسو باندې رحم وکړي. هغه زمانې ته راغلي چې دین ورپکښې کول ډېر ګران دي، په هر شي باندې دغه بلا ولي تصویران راووتل، که کوچنیانو ته کالي وراخي، کوچنیانو ته حتی که د یو کوچني پوډر راوړي هم به دغه بلا یې پر مښتي، نو بیا راولاړ سي په چاقو باندې د اثار ورکاټ کړي ور ویې ګروي. که یو کوچني ته د ساتیري شیان راوړي هم به دغه بلا یې ورباندې مښتي. نو هغه که د مسالې بتان و سرونه یې وسولوئ په یو ګرم شي باندې، او که داسې عکسونه ورباندې مښتي و هغه وګروئ خپله سمیږي. نو محترمه دومره کوچني چې په ډېر توجه باندې یې تاسې یې کولی چې له لرې نه معلومېږي چې ورزندې سي، هغه ته بیا لمونځ کول پروا نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله.